بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. آرزو دارم که همه شما صحت و سلامت باشید. دوستانو سلامونه نیکه هیله احترامات رب دیو کشتول روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو که ماته یو کمنټ پرېږدئ چې آیا تاسو ته زما غږ درځي. علیکم السلام وروره، که یو میسج پرېږدئ چې آیا زما غږ تاسو ته درځي، ترڅو تاسو ته فکر کومه زما هم لومړی ځل دی چې دغه ټیک ټاک ته لارې لایف راځم. نو لومړی خو رب دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، د خپلو کورنیو سره دوستانو سره په هر ګوټ دنیا کې چې اوسئ. لکه څنګه مو چې در سره وعده کړې وه د مهاجرت په اړه، تاسې بعضې سوالونه د ویډیوګانو په کمنټونو کې پرېښي وو، مختلفو پلټفورمونو کې لکه یوټیوب کې، یوټیوب چینل چې ما کوم دی، او ورسره په ټیک ټاک کې هم چنان کوم ویډیوز معلوماتي ویډیوګانې چې ما تاسو لپاره جوړې کړې وي. نو لومړی خو لب دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. دوست پوښتنه کړې ده اټس شاهد خان چې زه کولی شم د متحده عربي اماراتو کې غواړم چې اروپا ته ولاړ شم. ښه دوستانو، دا یو د دغه سوالونو څخه دی کوم چې ما ځان سره لیکلی دی شاهد خان وروره. نو تقریبا 7 سواله دي چې په دې به سره معلومات شریکو. لکه تاسو چې سوال کړی دی همداسې نور دوستانو هم سوال کړی و چې موږ څنګه کولی شو آیرلینډ هیواد ته درشو او یا هم نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شو. دویمه پوښتنه دا وه چې دغه کوم افغان اډمیشن پروګرام چې دی څنګه کولی شو په دغه کې موږ کولی شو، یعنې د یو کې کې چې چېرته میشت یو د یو کې څخه کولی شو که نه شو کولی چې کورنۍ خپلې راوړو آیرلینډ هیواد ته. او بیا ورسره د تعداد په اړه بعض دوستانو سوال کړی و چې موږ کولی شو که چېرته 4 څخه زیات د کورنۍ غړي کې دغه کوم افغان اډمیشن پروګرام چې دی په دې کې راوړو، دا کولی شو که نه شو کولی. او نورو دوستانو د اروپایي هیوادونو څخه، یعنې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې به میشت دي، هغوی غوښتنه کړې وه چې که موږ چېرته آیرلینډ ته راشو، د اروپایي هیواد څخه آیرلینډ ته راشو، نو څنګه کولی شو. دا هم یو سوال و. نو دا سوالونه به سره حل فصل کوو. که چېرته څه سوال لرئ نو په کمنټ کې پرېږدئ. شاهد خان وروره، ستاسې په تړاو چې تاسو غوښتنه کوئ چې علیکم السلام عطا محمد وروره، چې څنګه کولی شو اروپا ته راشم. نو که تاسو چېرته کمنټ کې پرېږدئ آیا تاسې زده کړې کړي که نه دي کړي، نو دغه یوه برخه ده. دغه په 3 برخو زه ویشم، یعنې د آیرلینډ د نورو هیوادونو څخه یا افغانستان څخه یا دوبۍ څخه تاسو هلته متحده عربي اماراتو کې هستئ. دغه به زه په 3 برخو وویشم، یعنې تاسو څنګه کولی شئ فکر کوم یو کې حتما راځئ. لومړی دا چې مختلفو هیوادونو لکه څنګه چې تاسې خبر یاست اعلان کړی و، لکه امریکا متحده ایالاتو، اروپا، انګلستان، چې موږ افغانانو سره مرسته کوو، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې میشت دي، نو دا هم په څو برخو ویشل کیږي. که چېرته په افغانستان کې یا تاسې خپله شخصا که د کار کړی، فرض کا حکومتي یا غیر حکومتي اداراتو سره هم کار کړی او یو څه شواهد در سره یي، اسنادونه در سره یي، نو تاسې کولی شئ چې د ټولو هر هیواد ته چې تاسو غواړئ، فرض کا آیرلینډ به یو حساب کړو، ډپارټمنټ اف جسټس چې دلته کوم دی، دغه ډپارټمنټ جسټس تاسو کولی شئ چې د دې ویب سایټ کوم ایمیل اډرس چې دی هغه به زه په کمنټ کې پرېږدم، یا تاسو سرچ کړئ د آیرلینډ ډپارټمنټ اف جسټس دلته چې کوم دی، تاسو هغه ټول تاسو زده کړي وي، تر لیسانس پورې کړي چې په سیول انجینرینګ کې دلته مو خپله کمپني د شرکت مسؤل هم یم. ښه، نو دغه معلومات چې در کومه یوه یادواري کومه چې زه کوم وکیل نه یم، خو تقریبا په خواوشا 15 کاله دغه د مهاجرینو د حکومتي او غیر حکومتي اداراتو سره مې کار کړی دی. دلته خپله ډپارټمنټ جسټس کې هم دا کوم د مهاجرینو دلته ریاست یا وزارت چې دی په دې کې مې هم مخکې کار کړی، اوس دلته د آیرلینډ هیواد په پارلمان کې کار کوم. نو خوښ یم، خوشحال یم چې خپلو هیوادوالو ته یو څه د خپل وس په توان معلومات ورکړم. نو شاهد خان وروره، تاسې لیسانس پورې زده کړې کړي دي، تاسو 2 اپشن لرئ. لومړی خو تاسې دغه کوم خپل اسنادونه چې دي دغه ټول PDF کړئ
او تاسې کولی شئ چې فرض که زه نور هیوادونو ته هم کولی شئ، خو زه به د آیرلینډ مثال درکوم. یعنې یو کې هم کولی شئ، آیرلینډ ته هم کولی شئ، کاناډا، استرالیا یو اپشن دی. خو زما په نظر یا په اند امریکا به ښه اپشن نه وي. امریکا الریډي ډېر زیات خلک وړي دي او هلته هم په کمپونو کې پراته دي، مشکلات ډېر دي. خو آیرلینډ یا یو کې یا اروپا کې تاسو کولی شئ چې دغه خپل کوم اسنادونه چې ستا دي، د لیسانس سندونه دي، پاسپورټ دی، الکترونیک تذکره که لري، او یا هم نور کاغذي تذکرې، کوم د مشخصاتو د ایډنټیفیکیشن کوم اسناد چې دي، دا ټول پی ډي اف کوي. او دغه پی ډي اف بیا تاسو کولی شئ چې د آیرلینډ مربوطه کوم ډپارټمنټ اف جسټس سرچ که په ګوګل کې راځي د دوی ایمیل ته، او یا د یو کې او یا د نورو اروپایي هیوادونو. خو ورسره دغه پی ډي اف سره به یو کور لیټر واچوه. ماشاءالله تاسو لیسانس استئ، یو کور لیټر یا سټیټمنټ لیټر چې په هغې کې تاسو دغه د افغانستان موجوده حالات ذکر کوي. یعنې تا هلته په افغانستان کې مشکلات دي، ژوند نشي کولی، ژوند درته سخت دی، کار درته نشته دی، او د ژوند شرط و شرایط دلته اوس سخت شوي دي. دغه په کور لیټر کې باید تاسو واچوئ چې زه نه پوهېږم چې تاسو به څومره وخت په د عربو کې هستئ، د دوبۍ کې هستئ، نو دغه هلته ذکر کوي چې زما دغه مشکلات دي، په دغه وجه زه نشم کولی. او یا هم که تاسې چېرته کورنۍ غړي مو په حکومتي یا غیر حکومتي، یا مثلا پلار شو، کاکا شو، ورور شو، هغوی په اردو کې فرض مثال په حکومت کې دنده لرله، نو دغه هم یو وجه کېدلی شي. تاسو ویلی شئ چې په کور لیټر یا په خط کې ورسره واچوه. یعنې ته به پی ډي اف جوړ کړي، د پی ډي اف په سر کې به نو دغه کور لیټر واچئ. بس 6 کاله دې کېږي. نو 6 کاله چې کېږي نو دغه یو وجه کېږي. یعنې زه په عربي هیواد کې ما او دلته مې ژوند هم سخت دی، زه غواړم چې یو هیواد ته لاړ شم چې هلته ژوند وکړم، او افغانستان ته مې ستنېدل مشکل دي. دا یوه لاره ده. بله لاره یې د محصلۍ په اړه ده. په دې اړه مې غوښتل په سوال خبرې وکړم. دا چې تاسو سوال وکړو او د ټول مخکې شوئ، نو په دې به بحث وکړو. زیاتره دوستان، یعنې زه خپله شخصا د افغانانو څخه خوشحاله نه یم. خوشحاله په دې معنا چې دوی دغه سختې لارې یو وجه ده، اوس چېرته قانوني طریقه باندې څوک نشي کولی اروپا ته یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو مجبور دي چې باید په دغه سختو لارو راشي. خو لکه یو ځوان ستاسو په شان چې تر لیسانس زده کړې کړي دي، یعنې د محصلۍ لپاره یو اپشن دی. تاسو کولی شئ چې دغه کوم څنګه مې چېرته په شکل ویلې، دغه خپل اسناد چې د کوم د پی ډي اف او کور لیټر پکې واچئ. مختلف پوهنتونونه دي چې هغه زه به په یو ویډیو هم به یې جوړه کړم انشاءالله خپل وخت سره. یعنې تاسو بیا کولی شئ چې دغه پوهنتونونو ته درخواست وکړئ. مستقیما یونیورسټي سرچ کړه، که هغه په آیرلینډ کې، که په انګلستان کې، که په نور اروپایي هیوادونو کې، جرمني کې فرض کړه. دغه 2-3 هیوادونه چې دي، دا زه بار ځکه نوم اخلم چې دا یو څه د مهاجرینو په تړاو یا د افغانانو دغه اوس کوم حالات چې دي، د دې په تړاو یو څه زیات ځان محصول وګاڼه. یعنې آیرلینډ، جرمني او یو کې، لندن چې کوم موږ او تاسو په عامه اصطلاح ورته لندن او انګلستان، نو دغه هیوادونه چې دي یو څه زیات محصول ځان وګاڼه. او نو د آیرلینډ تاسو کولی شئ چې مختلف یونیورسټیانې دي، پوهنتونونه دي، دا په ګوګل کې سرچ کړئ، دا خپل پی ډي اف خپل اسناد دا ورته ورواستوئ، په رابطه کې شئ ورسره کوم موجوده د لوړو زده کړو وزارت یا ریاست چې دی، ډپارټمنټ اف هایر ایجوکیشن، دا په آیرلینډ کې هم شته. په هر هیواد خپل هایر ایجوکیشن وزارتونه لري. دوی د نااعلان شوي یو مرسته کوي. د افغانستان کوم حالات چې دي، د افغانان محصلین پرایورټي لیست کې راوړي. دا چې تاسو په دوبۍ کې اوسئ، نو زه فکر کوم چې حتما تاسو به والډ پاسپورټ سیستم لرئ، نو تاسو ته یو څه امکانات ډېر دي د هغه چا نه څوک چې په افغانستان کې میشت دي. هلته زیاتره سفارتونه بند دي، مشکلات ډېر دي. نو په دې وجه تاسو کولی شئ چې مستقیما ډپارټمنټ اف هایر ایجوکیشن د آیرلینډ او نورو هیوادونو کوم چې دي، مطلب دا ضرور نه چې ته یوازې آیرلینډ ته راولېږي، چې آیرلینډ ته ولېږي بل هیواد ته یې ولېږه. زه متیقن یم که چېرته ستاسو اسناد په هغه دغه کې راشي، په هغه چارچوب کې راشي، نو تاسو کولی شئ چې تر څو هغوی تا ته یو مثبت جواب درکړي. دا 2 لارې دي. الله دې وکړي چې ستاسو سوال مې ځواب کړی اوسېږي. بل سوال دوستانو کړی و، که چېرته دلته موږ کورنۍ، یعنې انګلستان نه بعض دوستانو سوالونه کړي وو چې موږ آیرلینډ کې په انګلستان کې اوسو او غواړو چې آیرلینډ ته کورنۍ راوړو. دا هم په څو بخشو ویشل کېږي چې په غواړم رڼا واچوم.
نوی دوستان کولی شي چې کمنټ پرېږدي. Someone asked English. Well, to be honest, there's a lot English going on everywhere, so I prefer speaking in Pashto, which is my native language. These people need support and assistance, so I hope maybe next time, this is my first time, to be honest, coming live on TikTok, so it's just an information session for those who requested and asked some questions regarding education and all. Thank you for coming and watching me. I hope maybe if you have a subtitle, maybe you can press a subtitle there. نو هغه دوستان چې انګلستان کې اوسېږي او غواړي چې دلته کورنۍ راوړي، نو دلته بعض دوستانو سوال کړی و، یعنې که تاسو چېرته په آیرلینډ کې، یعنې دغه افغان اډمیشن کوم پروګرام چې دی دا د هغه افغانانو دپاره دی کوم چې دلته په یعنې برټش دي، سټیزنشپ لري او دلته آیرلینډ ته راغلي او په آیرلینډ هېواد کې اوسي، تقریبا د یو څو کلونو راهیسې اوسېدلي اوسي، هغه کولی شي چې خپلو کورنیو ته درخواست ورکړي. که تاسو چېرته په انګلستان کې اوسئ او آیرلینډ ته نه راغلی هستئ، نو دغه یو مشکل دی. میخوایم در دری هم صحبت داشته باشم. اگر دوستای در دری بهتر نوشته کلمتانه کامنت بانین انشالله العزیز. برای شما ما معلومات چیزی که توسط وانم هست و چیزی را که میفهمم برای شما ما ارائه میکنم. ناگفتنم آنه که امی لایف امروزی تقریبا شاید در حدود 30 دقیقه 35 دقیقه می باشه، یعنی 44 شد، 2:30 وعده کرده بودیم، یعنی الا تا 3:15 شاید باشیم، 15 دقیقه دیگه هم انشالله برای شما تیر میکنیم. اگر سوال داشته باشین به خاطر چه قسمی بتانیم که در آیرلند بیاییم یا فامیلی خود بیاریم یا به خاطر محصولی student ویزا، یا میتونید شما کامنت خود بانید. بل دوستانو سوالونه کړیو د اروپایي هیوادونو څخه چې څنګه کولی شو د اروپایي هیوادونو څخه دلته آیرلند ته راشو. دا هم ما په تقریبا په 2-3 برخو ویشلي دي. لومړی، آیا تاسو دغه هیواد تابعیت یا سیټیزنشپ لرئ؟ دوم، آیا شما در هر کشوری که زندگی میکنین، کشور اروپایی منظوری ما هسته، اسناد گرفتین یا نخیر؟ کاتگوری 3 که هسته شما هیچ جوابی را نگرفتین و یا سیاه زندگی میکنین، به اصطلاح ما عام. خو یو دوست غواړي چې فکر کومه نومې بابا بلسوګي لایف نشو کولی، کېدای شي په اخره کې کوم دوست غواړي چې موږ سره لایف راشي، نو بیا په اخره کې. نو دوستانو که چېرته تاسې دغه هیواد په اروپایي هیواد کې میشت یاست او تاسې یعنې اسناد لرئ، سټیزنشپ لرئ، پاسپورټ لرئ، دا به تاسو هم پوهېږئ. تاسو کولی شئ چې د 6 میاشتو دپاره آیرلند هیواد ته او یا هم یعنې هر هیواد کې چې تاسو اوسئ، بل اروپایي هیواد ته چې تاسو ځئ، د 6 میاشتو دپاره تاسو کولی شئ چې په قانوني ډول هغه هیواد کې تیر کړئ. بعد از 6 ماه، یعنی در 6 ماه باید شما یک راجستر خود کنین. اگر شما میخواین که باز در اونجا باشین با دائم، با شما میتونید که با مربوطه کدام دیپارتمنت که از فرض کنید در ریپابلیک آف آیرلند ما دیپارتمنت جستیس داریم، در این دیپارتمنت جستیس با شما میتونین که درخواست کنین، ریکوست کنین، هم اپلیکیشن باید اعلان کنین که ما میخوایم که در کشور بانم. باز همون شرط و شرایط داره، همونجا باز شما میتونید که همون نشنالیتی سواپ هم میشه. کاتگوری دوم، که چیرته تاسو نوی اسناد اخیستلی اوسیږي، یعنی په هغه هیواد کې چې تاسو میشت یاست، د اروپایي هیواد کې او تاسو غواړئ چې فرض کړئ آیرلند ته راشئ، نو دلته بیا 2 خبرې دي. لومړی دا چې تاسو کولی شئ د آیرلند هیواد د سفارت سره په هر هیواد کې، فرض کړئ یو دوست دی افغان دی، هغه په جرمني کې اوسي او هغه غواړي چې آیرلند ته راشي او هغې نوي اسناد اخیستي، یعنې مهاجرت دوسیه نوې قبوله شوې ده. نو په دې صورت کې بیا تاسې کولی شئ چې د آیرلند هیواد سفارت سره رابطه وکړئ او تاسې باید دلته یو واضح دلیل ولرئ، یعنی ولې غواړئ چې تاسو آیرلند ته راشئ.
تاسو خو درخواست د پناهندګي یا د مهاجرت یا د انټرنیشنل پروټیکشن کوم چې دی تاسو ته محافظت درکړی دی د افغان هستی او دلته راغلي هستی اسناد یې درکړي دي نو ولې غواړئ چې آیرلینډ یا بل هېواد ته راشئ نو تاسو باید یو دلیل یو ریزن باید دلته ولرئ او هغه دلیل باید ډېر زیات واضح وي قابل د قبول وي منطقي وي په منطق ولاړ دلیل وي فرض که زه به یو دوه مثال درکړم اگر چې دا معلومات یعنی که تاسو چېرته جنګ کړی چا سره مشکل لرئ په هغه هېواد کې تاسو کولی شئ چې دغه ادعا وکړئ چې زما ژوند ته دلته هم یو څه مشکلات جوړېږي او په دې اساس غواړم چې زه آیرلینډ ته یا بل اروپایي هېواد ته لاړ شم بلې د همدغه یعنې اسناد چې تاسو نه یاست تاسو کولی شئ د یو ان سی آر سره تاسو رابطه وکړئ هغوی ته تاسو درخواست وکړئ چې په دغه دلایلو زه غواړم چې دغه هېواد پرېږدم او بل هېواد ته لاړ شم نو دا بیا یو ټایم کنزیومینګ پروسس دی ما یو دوست سوال کړی و دا مې ورته جواب کړی هم و یعنې دا یو وخت نیسي داسې په ډېرو اوقاتو کې ناممکنه نه ده خو مشکله یو پروسه ده بل دوستانو سوال کړی و چې موږ دوستان سوال کرده بودن که ما از چه قسم میتونیم اگر در آیرلند بیاییم اسناد چه قسم هسته په آیرلند هیواد کې دوستانو دلته که تاسې چیرته راځئ فرض که اسناد نه لرئ او دلته غواړئ چې درخواست پناهندګي وکړئ دا هم یو خپله یو اوږد معلومات ته اړتیا لري په لنډ ټوک کې تاسو ته درخواست کنم دوستانی که نو ما را جوین کرده لطفا شما میتونید کامنت بانید تا ما برای شما جواب ارائه کنیم دوستان نمیشه راغلی است سوالم په کامنت کې ولیکئ د مهاجرت او یا هم د محصله یا د زده کړو په اړه کوم سوال لرئ تاسو کولی شئ چې خپل سوال په کامنت کې پرېږدئ نو هغه دوستان چې غواړي د اروپایي هېواد څخه دلته آیرلینډ ته راشي او دلته درخواست پناهندګي وکړي نو هغوی ته دا ویل لرم چې دغه پروسه مخکې سخته وه ډېره سخته وه د ډېرو اداراتو د ډېرو اداراتو په خاطر چې غږم پورته کړ او ورسره په ضمن کې د افغانستان دا اوس کوم موجوده حالات چې ورځ تر بلې سختیږي نو په دې خاطر دغه هېواد دا یو څه اولویت یا پرایورټي کې راوړي دي د افغانان اوس ورسره یو څه ډېره مرسته کوي دا پروسه او دغه دوسیه زر پرمخ وړي مخکې به ډېر کلونه نیول اوس تقریبا دوستانو سوال کړی څومره وخت به ونیسي فرض کړه یو افغان دی هغه د فرانسې څخه اسناد نه لري نوی راغلی د افغانستان څخه او دلته آیرلینډ ته غواړي چې راشي تقریبا په حدود ځکه داسې ووایم دغه یو اګزیکټ هغه دقیق دغه تاسو ته هېڅوک نشي هېڅ وکیل هم نشي درکولی او ځکه دا یو حکومتي کارونه دي ورسره بیا کووډ 19 د کرونا دغه د مشکلات دي یعنی تقریبا یو کال پورې نیسي هغه لارې چارې څه دي که تاسې فرض که اوس نو دلته راشئ او درخواست پناهندګي وکړئ ورور آغا جان امیری فکر کوم سوال کړی دی ښه راځم دوسته ستا سوال تاسو ته مې راغلی یاست آیرلینډ هېواد ته او ګوتې د نغستې دي یوه میاشت کېږي په دې اړه به دا په ښه وخت کې مو سوال وکړه یعنې هغه دوستان چې د نورو اروپایي هېوادونو یا د افغانستان څخه دلته آیرلینډ ته راشي او درخواست پناهندګي وکړي نو لومړی خو دا دوی ستاسو هغه یو شارټ انټرویو ورته وایي لکه دا اوس دوست سوال وکړو چې یو میاشت کېږي چې راغلی دی نه پوهېږم خو دا پروسه داسې ده چې اول لومړی تاسې نه یوه لنډه شارټ انټرویو اخیستل کېږي په دغه شارټ انټرویو کې ستاسو نه ګوتې اخیستل کېږي او دوی به ګوري چې تاسې په نورو اروپایي هېوادونو کې فنګر پرنټس لرئ که نه لرئ یعنې که چېرته تاسې په هماغه لومړۍ ورځ تاسو ته بیا دوی بیرته جواب درکوي چې ستاسې ګوتې راووتلې نو هغه د ډبلن 2 کنونشن په اساس چې هغه اوس 3 دی تقریبا دلته دغه ډبلن قانون چې دی دغه دوست یا نور افغانان هم پوهېږي دغه ډبلن قانون دی
که چېرې تاسې دلته ګوتې ولرئ د بل اروپایي هېواد تاسو ته بېرته هماغه اروپایي هېواد ته لېږي دا پخوا وو اوس په خاطر د افغانانو چې افغانستان کې حالات کړکېچن دي ډېر کم کیسونه داسې شته چې هغه بېرته هغه هېواد ته لېږلي دي یعنې بیا دوی ورسره کومک کوي یو څه اسانه نیسي او دغه یې دلته قبلوي د شارټ انټرویو وروسته چې ګوتې نه واخیستلې که چېرته ګوتې ستاسې راووځي فنګر پرنټس راووځي نو بیا تاسې ته یو بله انټرویو درکوي چې د ګوتې انټرویو وي هغې کې د لارې چارې بیا یو ځل پوښتنه کوي چې په کومه لار راغلي یاستئ چېرته وایي په هغه هېواد کې چې ستاسې ګوتې راوتلي دي هلته تاسو څومره وخت تېر کړی دی ستاسې دوسیه تر کومه حده مخکې تللې وه دغه پوښتنې درنه کېږي بیا هغې نه وروسته لکه دا اوس دوست سوال کړی دی اغا جان امیري صاحب که تاسې ما ته دلته په کمنټ کې پرېږدئ چې آیا ستاسې لومړی هغه کومه شارټ وړه انټرویو چې وه هغه وړه انټرویو شوې که نه ده شوې چې زه تاسو ته بیا ستاسو سوال جواب کوم نو د وړې انټرویو نه وروسته بیا غټه انټرویو راځي هغه مین کومه انټرویو چې ده یعنې دغه نو صحیح ده نو درته مې وویل چې تاسې د کووډ 19 او د رخصتیانو په وجه کېدای چې تاسو ته انټرویو نه وي اخیستل شوي تاسې به اوس ځئ انټرویو ته به ځئ شارټ انټرویو وړه انټرویو به درنه اخیستل کېږي او دغه وړه انټرویو کې به ستاسې نه ګوتې اخیستل کېږي تاسو به ډېر مختصر کوشش وکړئ دا زما تاسو ته مشوره ده چې ډېرې کیسې ورسره مه کوئ ډېر مختصر معلومات ورکوئ یعنې معلومات ستاسو فرض که اوس هغه د افغانستان کومه قضیه دوسیه چې ده چې څه مشکل منته لرو هغه به په یو لاین دوه لاین کې ورته وایي په همدغه ورځ به تاسو ته فورمې هم درکول کېږي او دغه فورمې به بیا تاسې سره تقریبا په حدود د 20 ورځې درکوي دغه 20 ورځې کې به تاسې دغه فورمې ډکوئ او دا به بیرته که چېرته تذکیره یا نور اسناد یا شواهد لرئ دا به ورستوئ نو بیا په همدغه ورځ تاسو نه لکه څنګه مې چې وویل ګوتې درنه اخیستل کېږي او که چېرته د اروپایي هېواد ګوتې لرئ نو بیا تاسو ته بیا هماغه ورځ یا بله ورځ یا بله انټرویو درکوي چې د ګوتو په اړه باندې که چېرته هم ګوتې راونوتې او یا فنګر پرنټس هم نه یې لګولي په نور بله کوم اروپایي هېواد کې نو بیا تاسو ته په هماغه ورځ د لوی انټرویو مین انټرویو چې کومه ده د هغې تاریخ هم درکوي او یا هم په ډېرو اوقاتو کې بیا درته کوم هاسټل کې چې اوسئ هر چېرته چې تاسو اوسئ هلته یې بیا در پوسټ کوي دغه مین انټرویو در پوسټ کوي تقریبا دا نو یو څو میاشتې دام نیسي نو الله دې وکړي چې تاسو سوال مې جواب کړی اوسي که اغا جان امیري صاحب بل کوم سوال لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې پرېږدئ تاسو باید منتظر شئ چې انټرویو شوي ناست دی نو دا به تقریبا د جنوري د 10 نه اخوا ځکه اوس کرسمس تېر شو د نوي کال رخصتیانې دي د ډیپارټمنټ جسټس د 10 د جنوري نه بعد بیا خلاصېږي او تاسو په هماغه ورځ شپو کې غواړي او تاسو به انټرویو ته ورځئ کوشش وکړئ هماغه کوم قضیه او دوسیه هم چې د هغه دی په خط انشاءالله پوهېږئ او تاسو کولی شئ چې خپل کیس باندې کار وکړئ لاره ځان سره ولیکئ دا بعض دوستان یعنې زه خپله 4-5 کاله په دغه دوستان مې انټرویو ته به تلمه اوس نور دوستان ځي په رابطه کې یو یعنې بعض دوستان تیار نه اوسېږي دا خبره نه ده نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه کوم کیس هم چې دی قصه هم چې دی یعنې مطلب مې د کیس نه قصه ده هغه قصه ځان سره ولیکئ او په دغه ورځ باندې ډېرې کیسې ورسره مه کوئ ډېر درې خپله درته وایم چې 2 یا 3 خطه ماته ووایي چې تا په افغانستان کې څه مشکل لرم بل اغا جان امیري صاحب ستاسې دپاره یو بله دغه دا دی چې په دغه ورځ تاسو نه باید 3 پوښتنې کېږي چې هغې ته سبسیډري پروټیکشن پوښتنې ویل کېږي او دا پوښتنې ډېرې مهمې دي او د درې واړو جواب باید نه دیم او باید نه ورم کې هغه درته وایي چې په هو او په نه کې ماته جواب راکړه یعنې دا د سبسیډري پروټیکشن هغه څه ته ویل کېږي که چېرته یې درته وکولی شم په ښه طریقه تشریح کړم یعنې زموږ او ستاسو هېواد یا سوریه یا بعض نور هېوادونو کې چې جنګ دی درته وایي چې که چېرته ته افغانستان ته بېرته لاړ شي ستا ژوند تا سره به څه وشي نو ته به وایې چې ژوند محفوظ دی ته به وایې نه که چېرته افغانستان ته لاړ شي تا وهي ټکی دی یعنې ټورچر کوي دی ته ویل هو بلکل دا کوي دغه سوالونه چې دي دې ته سوال کوه فکر کوه او کوم ترجمان چې سره ناست دي وګوره دا هم یو موضوع ده په دې موږ ډېر بحث کړی دی چې دلته بعضې دوستان ترجمانی کوي خو هغه یعنې بعض دوستان د پېښور یا د نورو علاقو وي هغه زموږ استاسو په هغه ولسوالي او ولایت او په دغه سیستمونو ډېر نه پوهېږي نو ډېر کوشش کوه که چېرته ترجمان دی افغان نه وي نو بهتره به دا وي چې ورته ووایي چې ما ته افغان ترجمان راوړئ ځکه په خدای نخواسته بل مشکل جوړ نه شي خو خیر تاسو دا خوشخبري در کوم چې اوس حالات ډېر ښه شوي دي د آیرلینډ او دلته اسنادونه او دغه چې دي ډېر کوشش کوي چې زري ورکړي یعنې تقریبا په حدود
ما ته چې څومره لکه زه د شورا د مشرین راغړې ده کېدای شي پوه یاستئ تاسې ما وپېژنئ په حدود د 100 خواوشا افغانانو بې انټرویو اسنادونه اخیستي دي نو ښه وخت کې راغلي یاستئ. ښه دوست سوال کړی دی چې زه دلته هالند ته راغلی یم او 2019 کې ښه دا خو ښه بالکل دا د ګوتو مسله چې دا په زیاتره صورتونو کې دوی بعضې وخت کې مشکله غوندې نیسي نو تاسې داسې وکئ رحمت الله جان وروره تاسو یو کولی شئ که ته ماته ولیکي تاسې وکیل لرئ که نه لرئ که وکیل لرئ نو کوشش وکئ چې په هغې فشار واچوئ هغې ته دا ووایئ چې ګورئ د افغانستان حالات کړکېچن دي او زه د دغه هر هېواد نه چې تاسې راغلي یاستئ دغه هېواد نه راغلی یم او زما سرنوشت باید ما نور معلوم شي کورنۍ په مشکلاتو کې ده حالات دلته ډېر سخت دي نو په دې اساس باید تاسې باید د وکیل سره رابطه وکړئ د وکیل د لارې په هغوی فشار واچوئ او که چېرته که ته ماته ولیکي چې په کوم ښار کې ته اوسېږي نو زه به انشاءالله کوشش کوم تاسو ته به یو کس پیدا کړم او هغه به تاسو سره په دې اړه مرسته هم وکړي یا به شخصا زه خپله سره رابطه وکړم ما ته یو میسج راته پرېږده خپله شمېره راته میسج کې پرېږده زه به سره رابطه وکړم باید یو خط وکیل ته ولیکي چې ګوره دغه حالات دي ما په دوسیه باید کار وشي دا یو سوال. بله موضوع دا چې ته کولی شي په هر ښار کې چې اوسې فرض کړه که ډبلن کې اوسېږي دلته مختلف ادارات دي لکه د سټیزن انفارمیشن یا د کراس کیر یا د امیګرنټ کونسل اف آیرلینډ یا د آیریش ریفیوجي کونسل ډېره غټه اداره ده دغه ادارات سره رابطه وکړه او دوی ادارې ته خپل مشکل د واضح کړه هغه باید تا ته همدغه څنګه مې چې ویل چې یو خط لیکي چې دغه سړی رحمت الله تقریبا د 2 کالو راهیسې هلته منتظر دی ګوتې نه دي ماف شوي او فامیل چې کله مور پلار یا که واده کړی بچیان دي دا وبخئ په مشکلاتو کې دي نو دې سره باید مرسته وشي او دوسیه باید مخلص شاهد خان وروره نو کولی شي چې سوالونه دي په پیغام د میسج کې راولېږي او یا هم که سرچ وکړي افغان کونسل اف آیرلینډ زمونږ کومه شورا چې ده مونږ رضاکار یو کوم معاش یا کوم سنالو د الله د رضا دپاره منډه تللی وهو دوستانو سره نو کولی شي چې دغه د افغان کونسل اف آیرلینډ په فیسبوک کې سرچ کړه هغې ته میسج پرېښود هلته واټساپ هم شته دی او یا هم ایمیل هم شته دی افغان کونسل اف آیرلینډ د افغانانو سرتاسري شورا آیرلینډ په فیسبوک سرچ کړه راځي هلته واټساپ شته دی نو او کولی شي هلته هم سوال خپل پرېږدي. علیکم السلام انجینر صاحب خب انجینیرینگ اینونتر سلام چی حال دارین جور هستین اگر سوال داشته باشین میتونین سوالتان بانید ما در خدمت هستیم درباره مهاجرت یا در هالند زندگی میکنین و یا همچنان در افغانستان هستین ما در خدمت هستیم چیزی که ما میفهمیم انشالله برای شما ارائه میکنیم. تشکر. شاهد خانه دا داسې یو موضوع ده چې یعنې ما خپله شخصا ډېر دوستان سوال کوي چې که تکړه وکیل یې لکه زه ورته ویم تقریبا په حدود 100 وکیلان خو زه پېژنم ښه خو نه پوهېږم تا خو په انګلستان کې وخت نه یې درکړی په انګلستان کې وخت کې وکیلو دا بحث ډېر دا معلومات ډېر زیات بورینګ نه کړو کیسې هم پکې کوو ملک نومېده نو ملک داسې وکیل چې بس په میز به درته پیسې کېښودلې او هغه بېرته کار کو دلته زه 100 وکیلان پېژنم خو داسې تکړه وکیل مې لا تر اوسه هم نه لیدلی نو کوشش وکړه چې خپله لاس په کار شه او کوم دوست چې دلته په انګریزي پوهېږي دغه اسنادونه ورسره راجوړ کړي دلته خاص وکیل شته ورته ویم نشته دی او دې ته هم ډېر فکر کوئ چې په چا اعتبار هم نه کوئ دا یعنې زه خپله مخامخ مخاطب یم بس معلومات دې په وړیا توګه شریکوم ډېر زیات په چا اعتبار مه کوئ د ایمیل له لارې چا ته پیسې ورکړئ نه خپله لاس په کار شئ ګوره دا پاکستانیان یا هندوان یا بنګالیان دلته زه ګورم محصلین راغلي دي خپله ډېر کارونه کړي دي خپله راځي نو کوشش وکړه دغه پروګرام جوړ کړه افغان کونسل اف آیرلینډ افغان کونسل د افغان نه وروسته که بیا افغان کونسل اف آیرلینډ فیسبوک سرچ کړه راځي ما به وګورې هلته انجینیرینګ انویټر مهرباني خو
خب ما روز اولی ما است اگر برتان بگویم شما میتونید که سوالتون در کامنت بانین که ما جواب برتان بتم. فکر کنم ما یک قدر تانوز نمیفهمم. خزا برټش آیرلند ته نفر راوستی شي. دوسته د که چیرته تاسې په آیرلند کې اوسېږئ راوستلی شي، خو که چیرته په انګلستان کې اوسئ نو دا بیا امکان نه لري. پخوا یو سیستم و چې هغې ته یې تاسو بهتر پوهېږئ EU Treaty Rights، یعنې برټش خو هر هېواد ته یعنې هر اروپایي هېواد کې چې تاسې سیټیزنشپ ولرئ بل هېواد ته چې لاړ شئ درخواست کولی شئ خپلې کورنۍ ته یا مونږ خپلې کورنۍ ته، هر چا ته نه خپلې کورنۍ ته. دغه پروسه په آیرلند کې یو څه اسانه وه تر 2015 پورې، خو بس زمونږ افغانان باندې د الله ورحمیږي بعضې مشکلات جوړ کړل، اشتباهات یې وکړل او دا پروسه یې سخته کړله. تاسو په جریان کې هستئ، ستاسو دوستان هم هلته په آیرلند کې راغلي به اوسېږي، ډېر دوستان دي زمونږ د برټش دي، انګلند راغلي هلته پاتې شوي دي، په ډبلن کې یا په لمریک کې نورو ښارونو کې پاتې شوي دي، همدلته اوس کورنۍ دي، همدلته غواړي کاروبار وکړي، ژوند وکړي. خو د 2015 نه راهیسې دا پروګرام اوس هم شته دی. یو خو تاسو که د افغان اډمیشن پروګرام په حواله خبرې کوئ، افغان اډمیشن پروګرام کې باید تاسې په آیرلند کې میشت اوسئ. زه نه پوهېږم چې تاسې آیرلند کې هستئ یا د انګلند څخه غواړئ چې درخواست وکړئ. خو که د EU Treaty Rights خبره ده نو EU Treaty Rights هم پخوا به دلته هفته کې دا کار کېده، د کورنیو په هفته کې به دوستان خپل کورنۍ راوړي، خو اوس هغه هم یعنې باید دلته 2 کاله اوسېدلی اوسېږي، یعنې په دواړو مواردو کې باید ته په آیرلند کې اوسې. نه وروره په لندن کې چې نو بیا مشکله ده، دغه خبر به وي په هغه وخت کې 2015 کې ډېر اسانه د هغې نه مخکې دوستان بل ته راغلل، یو ځای کې به یو ادرس واچو په هفته کې به کار کېده. هغه پروسه یې اوس ډېره پیچیده او مغلقه کړې ده. اوس نو تاسې باید دلته حد اقل تر حدود د 1 نه تر 2 کالو پورې اوسېدلي اوسئ او په دغه 2 کالو کې باید تاسې یو کاروبار یو سیستم باید په لاره اچولی وي. بلکل نو خبرې مې دا پروګرام اوس سخت کړی دی. زموږ دوستان دی الله لري 15 کاله به یې د واده کېدل، 8 بچي به یې لیکلي نو دا عریشانه مو ولیدل چې وروره 15 کاله دا یو کیس نو 100 کیسونه وو. موږ او تاسو په خپله په ځان نګه سخته کړله. نو اوس مشکله غوندې ده، اوس یې دغسې پروسه په کار اچولې ده چې باید تر 2 کالو پورې دلته په آیرلند کې اوسېدلی، کاروبار دې کړی، دغه یو مشکل جوړ کړو. بس الله دې په موږ افغانانو ورحمیږي. خو ډېرو افغانانو دغه فرصت نه استفاده وکړله او یعنې بلکل زه پوهېږم چې په انګلستان کې هلته یو څه اساني راغلې ده دغه د افغانستان د حالاتو په خاطر. هغه زموږ استاد یو متل دی وایي چې خدای داسې یو شر راوړي چې زموږ په خیر. دا د افغانستان د نظام په سقوط کې هم دغه شو چې اوس هېوادونو افغانانو سره څه نرمښت احساس نرمښت کوي او په نرمښت ورسره مخ ته ځي. خو اوس دغه پروسه ده وروره 2 کاله بلته تقریبا تېری، کاروبار به کوې، ادرس به لري، همته به اوسېږي، ټکس به ورکوې، بیا ته کولی شې چې خپلې کورنۍ ته درخواست وکړې. او افغان کونسل اف آیرلند بلکل. نو میسیجونه ډېر زیات راځي د بخښنې سره، نو خپل وخت تاسو ته ځواب درکوو ځکه لکه څنګه مې چې ویل موږ یو والنټیر یو رضاکاره اداره یو. موږ داسې کوم حکومت سره یو رابطه کې یو، ښه نیټورک لرو، ښه ارتباطات لرو، خو موږ معاش هېڅ شی نه اخلو، خپلې نورې وظیفې لرو. نو بس دا خو بس تا ناوخته که وروره نو تا ناوخته که یا به دې فکر کوم نه پوهېږم چې اسناد به دې وروسته اخیستلی اوسي یا څه پروګرام به وي. خو هغه وخت ډېر دوستانو خپلې کورنۍ راوړلې، هلته اوس ماشاءالله سیټ دي. ډېر دوستان خو بېرته درمغلل دي جینه درمغلل. ښه دوستانو یو بله موضوع چې هغې ته تاسو کولی شئ خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ، په افغانستان کې کورنیو سره یو بل نه اعلان شوی، لکه څنګه مې چې ویل موږ دلته زه خپله پارلمان کې دنده لرم او د بعضې پروسونه خبرې کوم. زیاتره هېوادونو نه اعلان شوي بعضې پروګرامونه په لار اچولي، لکه څنګه مې چې مخکې هغه د شاهد خان ورور ته ویلې چې ته کولی شې سټوډنټ دغه نه یو استفاده وکړي. که تاسو چېرته په لکه دا اوس راغلي دي تقریبا په حدود 300 تر 400 پورې افغانان، خو دغه د تیارو په شاګانو کې ځانونه ورچولي په دې کې یو څه راغلل او یو څه به اوس نور دغه د افغان اډمیشن پروګرام چې دلته کورنۍ د دې راوړي.
نو یو بل پروسه دا پروسه نه اعلان شوې ده، یعنې د رسمي پروسه نه ده، خو یو څو استادان دلته راغلي دي. دا دوستانو سره خپلوانو سره شریکه کوي که چېرته تاسې په افغانستان کې استادان خپلوان لرئ، یا پلار یا ورور یا خپلواني، هغوی کولی شي چې لکه څنګه مې چې په هغه شروع کې ویلې د خپل دارلین هېواد د ډپارټمنټ اف هایر ایجوکیشن چې دی ډېرو سره لکه څنګه مې شاهد خان ورته ویلې هغه پی ډي اف ته جوړ کړي، د خپلې استاذۍ د لیسانس یا د ماستري اسنادونه دې په دغه واچئ پی ډي اف کې، او یو کور لیټر دې ورسره واچئ. کور لیټر نه مطلب همغه یو ستاسو د معلومات مشکلات هلته څه مشکل لرئ او معلومات یې تاسو څه کار کړی دی دغه سره دغه کوي دا سره واچوئ او ډپارټمنټ هایر ایجوکیشن ته ور راولېږئ. همدا اوس تقریبا په حدود د فکر کوم 2-3 استادان راغلي دي. دلته یو بله موضوع ده، یو څه ناڅه باید دغه استادان په انګریزي پوه شي، ځکه دا اروپایان دي د بد ځناور زامن استفاده اخلي. اوس که د افغانانو دلته یو څه اروپایي هېوادونو ته یا نورو ځایونو ته راځي، دوی دغه کوي دوی استفاده اخلي، خلکو ضرورت لري کار او سیستمونه دي، نو استاذ باید حد اقل په انګریزي پوه شي. دلته ورته بیا استاذي هم ورکوي، کورنۍ سره یې راوړي، یعنې دغه خپل کوم اسناد او شواهد چې دي دا د پی ډي اف کې کور لیټر دې ورسره واچئ او ډپارټمنټ هایر ایجوکیشن هر هېواد ته فرض کړه آیرلینډ ته چې راځئ په ګوګل کې سرچ کړئ ډپارټمنټ اف هایر ایجوکیشن، هلته د هغوی ایمیل دی، په دې بیا زه ویډیو هم جوړه کړم، د هغوی ایمیل دی، هغه ایمیل کې بیا خپل اسنادونه ورلیږي ورته. زه فکر کوم ځکه هغه وزیر سره زه ناست وم څو ورځې وړاندې، او هغې دغه ویل چې موږ کولی شو موږ مختلف پوهنتونونو سره په رابطه کې یو او د پوهنتون د لارې کولی شو چې هغه استادان موږ قبول کړو. ښه ورور ستاسې ورور ډاکټر دی، څه چانس نو ډاکټر شروع کې مې دغه معلومات شریک کړل، تاسو کولی شئ دغه ستاسو ورور ډاکټر د خپل اسناد پی ډي اف کې او همدغه د آیرلینډ هېواد یا نورو هېوادونو ته د ایمیل د لارې هغه د ډپارټمنټ جسټس یا نورو ادارات، بعضې ادارات دي لکه اوس کراس کیر، سټیزن انفارمیشن، نور ویډیوګانو کې ما دغه معلومات او زما یوټیوب چینل کې چې دی یا ویډیو د زه فکر کوم تاسو سره ما دا لینک هم شریک کړی، زما یوټیوب چینل ته تاسو لاړ شئ، هلته په یو ویډیو کې ما دا لینکونه ټول اچولي دي، لینکونه او ورسره په ضمن کې دغه کوم نمونه ادارات چې دا مرسته کوي، لکه اوس کراس کیر شو یا ورسره فرنٹ لاین ډیفنډر شو، امیګرنټ کونسل اف آیرلینډ شو، آیریش ریفیوجي کونسل، دغه ادارات چې دي دغه. نو ستاسې ورور ډاکټر صاحب ته ووایئ چې هغه پی ډي اف جوړ کړي، کور لیټر واچئ او دغه ادارات چې هغه زما یوټیوب چینل کې هم شته دی هغې ته آیرلینډ سرچ کړه راځي هغوی ته ورلیږئ. نو بس دغه یو شواهد که ته چېرته وړاندې کړلی شي چې څه مشکل راغلی دی دغه ملا صاحبانو سره، یعنې په لیکلې بڼه یا ویډیو یا عکس، نو زه فکر کوم چې دا به ستاسو دا پروسه یا دغه لږ ځکه ایمیلونه د وخت تاسو معلومات په زرهاو خلک هر سړی ایمیلونه د 3 میاشتو راهیسې وکړل، خو که دغسې یو څه اسنادونه تاسو سره وي تاسو کولی شئ چې ور ولیږئ. تاسو چې کله ور ولیږل بیا ته کولی شئ زموږ دغه د افغان کونسل اف آیرلینډ په فیسبوک کې سرچ کړه، ما به هلته وګوري، هغه زموږ ایمیل ته یا واتساپ ته راولېږه، زه به یم بیا هغې نه وروسته خو لومړی باید دا په دې خاطر کوي چې دلته هغه د دغه ونه شي، یعنې دا پروګرام باید ډېر سلیک مخ ته لاړ شي، خلک نو څوک پیسې وانخلي، بل څه مشکل جوړ نه شي، خپل معلومات هم هر څوک چا سره نه شریکوي. تاسو باید لومړی هلته اسنادونه واستوئ، نو زه به بیا دومره وکړم چې زه به بیا ور واستوم، یعنې شورا په اساسیتوب به یې زه ور واستوم. اباد اوسېږي وروره. مشکل نشته دی، خیر دا مو لیکه دلته دا به د میسج کې هم درته لیکلی شي، مشکل نشته دی، یعنې ته که دغه نه لري خو ته باید وکیل ته مراجعه وکړي. زه نه پوهېږم چې ته شخصي وکیل لري که نه لري، څومره ښه 1 کال، نو تا ته دغه معلومات زه لرمه چې صاحبه ته 6 میاشتې نور هم ځان همغه شعر ته چې عمل ځان وساته، خو د 6 میاشتو نه ناوخته نه کې. دلته 2 خبرې دي. لومړی بعضې دوستان روس فکر کوي یو وخت کې دا موضوع داسې وه چې 18 میاشتې که چېرته تا خوا دې خوا کې ځان دا ګوتې او سیستم دی دغه کېږي، بیا خلکو ته انټروین نه ورکولې، هغه بیا څو کاله به منتظر. نو زما ته مشوره دا ده
چې په دغه یعنی ډېر ناوخته کومه بس اوس حالت د افغانستان داسې دي چې زه خوشبینه یم انشاءالله العزیز چیډي به د ډېر نه او ګوتې م درته کوي خو ښه خبره نه وه چې ځای د پرېښی وی ځکه اوس حالت ډېر نشته دی زه نه پوهېږم چې ته د کوم ځای ګوتې لرې که دا راته میسج کې ولیکې هلته ولیکې که دغه نه ګڼې یو ټکی پرېږده چې زه پوه شم که چېرته هېوادونه ډېرې ګوتې ولري نو مشکل به دې کم وي زما په نظره که چېرته یو هېواد وي نو بعضې اوقاتو کې یو هېواد دغه بیا دوی د هغه هېواد سره رابطه کوي مملکت سره رابطه کوي هغه مملکت که چېرته دوی ته جواب ورکړي په ډېر فرض که اوس انګلستان دی انګلستان د دوی خلک لېږل دا رښتیا خبره ده اوس فرض که یونان دی یا ایټالیا ده یونان او ایټالیا دوی اوس جدي نه نیسي هغه هېوادونه چې دي هغه هېوادونه دوی جدي نه نیسي افغانان د دې نه نه ورلېږي دوی پوهېږي چې هلته مشکلات دي حالت خراب دي نو فرانسه هم 50-50 دی 50-50 ده نو زه فکر کوم چې انشاءالله خبره نه ده ته په 3 میاشتو کې باید تر مارچ ته باید یو وکیل هم ځان ته پیدا کړي او ډېر دوستان مانه پوښتنه کوي چې وکیل وروره دلته اوس د اعتبار خبره ده اوس هغه وکیل به سبا تا ته جواب درکوي نه به درکوي یا به څنګه زه نشم کولی لکه هغه خپل اعتبار دغه نشم کولی ته خپله دوستان سره رابطه کړه خواوشا پوښتنه وکړه یو وکیل چې په دغه اړه معلومات ولري او مخکې پوښتنه وکړه د وکیل نه پوښتنه وکړه چې آیا تا دغسې کیسونه مخته وړي که نه دي وړي که چېرته د کیسونه مخته وړي نو بیا خپل دوسیه ورکړه هر چا ته دوسیه مه ورکوه او په هر چا اعتبار هم مه کوه نو په دې اساس زه فکر کوم چې ته باید د مارچ تر اپریله پورې یعنې د 14 میاشتو نه 14 میاشتو نه ناوخته نه شي 14 میاشتو نه چې ناوخته شي مشکل نشته دی خو تا ته بیا هغه انټرویو دا زما نظر دی تجربه چې زه لرم بیا هغه انټرویو درته په داسې اساس نه درکوي درته نو زه فکر کوم چې تر مارچ اپریله پورې چې اوس دا ستا کال شوی دی تر اپریل پورې بیا 14 میاشتې وشي یو وکیل پیدا کړه خواوشا خبرې ورسره مخکې نه وکړه او ځان بیرته سیستم ته داخل کړه دوستانی که نو ما را جوین کرده شما میتونید که سوالات در کامنت بانید انشاءالله العزیز درباره مهاجرت یا امیگریشن یا استودنت میتونم که برای شما جواب ارائه کنم بس څومره چې زه پوهېږم نوم دی صادق وروره انشاءالله چې خبره بني د یو نه دوه ښیي او بعض دوستان پرې دغه چې ولاد دوه ښیي د دې علت څه دی علت باندې به ته هم پوهېږي علت دا دی چې دوی به دوه هېوادونو سره رابطه کوي بیا دلته دوی هغه ډېر ګوري نه اوس دوه هېوادونو کې جواب نه ورکوي یعنې اوس په دغه حالاتو کې د افغانانو ته اولت ورکول کېږي نو په همغه چېرته که چېرته په هاسټل کې اوسېږي همالته پاتې شه خو په ضمن کې دغه د اتریش د یونان په کیسه کې مه اوسېږه د اتریش پوښتنه کوه خواوشا زه څومره فکر کوم انشاءالله چې مشکل به نه وي خو بیا هم ځکه تاسو په دغه پروسه کې هستئ زه همیشه دوستانو ته وایم چې تاسو پروسه کې هستئ زمونږ نه صحیح ده مونږ به ادارات سره معلومات ځکه یو کیس به مونږ ګورو دوستانو سره چېرته رابطه کوو تاسو په همغه سیستم کې چې اوسئ خو همغه د کټګوري خلکو سره مخ ښکته پورته کېږئ نو پوښتنه وکړه چې اتریش څنګه اوسې که څوک لېږلی نه دی لېږلی خو زه فکر کوم څوک به دومره نه وي لېږلي په همغه ځای اوسه او په کور کې یو اداره ده په نوم د ناسک سره رابطه کشه او ورشه اپارټمنټ ورسره واخله ناسک سره کېنه او ورته ووایه چې د افغانستان حالت دغسې دي زه نه پوهېږم چې ساقب ورته به بچیان به لرئ نه به لري خپله کورنۍ ورته وښایه که بچیان لري خو کډه او بچیان ورته وښایه که مور او پلار ورته وښایه چې ګوره هلته حالت دغسې کړکېچن دی او زه ډېر زیات د هغوی په تشویش کې یم او باید زما کارونه پر مخ لاړ شي او بل چېرته مې ونه لیږي خب یوزر 29505 چرانه بچه شم ما چندین دفعه گفتم به خاطر که دوستا دری سوال می نویسه از او خاطر زیادتر جوابات در پشتو گفتم اگر شما سوالی دارید میتونید که برای ما سوال نوشته کنید انشاءالله العزیز ما میتونم که برای شما معلوماتی را کنم خو مبارک ډنډا کرو را نو ډیر خوشاله شوم
مثلا رب العزت دی وکړي که چېرته ځوان او ځوان ټول تر سپینګیرتوب کې زده کړې کېږي زده کړو ته مخه کړه خیر سره نه پوهېږم چېرته اوسېږي نو ما سره د خبرې کړې وي او که د ویډیوګانې دې لیدلې وي زه خو نوم دی خطرناک دی ډنډاک خو ډنډاک نو ډنډاک زموږ دوستان دي مشکل نه لري صرف انټرویو دی ښه انټرویو ته خو لا نه یې تللی انټرویو دی وړه انټرویو خو دې ورکړې ده ساقب وروره وړه انټرویو دی ورکړې ده که نه خب دوست یوزر 295 ما در چندین موارد صحبتایی داشتم به خاطر که دوستا سوال کرده بودن خو ایره خو دوست عزیز ما در اوایل صحبت کردم که چه قسم میتونین اولی که ما براتون بگم ما کدام وکیل نیستم تقریبا از 15 سال به این سو در لین زندگی میکنم و 5 سال میشه که ادارات حکومتی و غیر حکومتی کار میکنم معلوماتی که دارم انشالله همراه شما شریک میکنم شما فعلا در افغانستان هستین آیا شما در این 3 کاتگوری است خب تقریبا 3 کاتگوری است آیا شما درس تعلیم دارین لیسانس هستین آیا همراه حکومت یا غیر حکومتی وظیفه داشتین اگر ایره بر ما بگوین که باز ما بر امو کاتگوری که شما خودت خیر خب شما اسناد رو گرفتین برادر قند اسناد اگر گرفتین باز یک پروسه که نو سرشان بحث کرده بودیم ویدیوها ساخته بودیم خبر هستین افغان ادمیشن پروگرام باز شده تا تاریخ 24 هسته نه اسناد گرفتین اسناد خود دارین انشالله جواب مثبت تان آمده Okay, someone asked Janan.Afghan, hi, where do you live? Oh, well, I live in Ireland, Republic of Ireland, Dublin. I hope you're doing good. خب پاسپورت تیارش دارین خب پاسپورت تیارش اگر داشته باشین خب خیلی خوب شما میتونین که برای 4 عضو فامیل درخواست بتین ولی بازم ما دوستا را میگم این مانا نداره که بیشتر از 4 نمیشه خب اگر شما میخواین که همو دقیق باشین همو در انگلیسی یک میگه که you hit the spot میتونین که برای 4 عضو فامیل درخواست بتین درباره از یک ویدیو مفصل هم جور کرده بودم تقریبا 28 دقیقه است در یوتیوب چنل ما هست در اینجا هم کم توم انداخته بودم به خاطر که در اینجا بیشتر از 3 دقیقه نمیمانه در یوتیوب چنل ما برین در اونجا خیلی مفصل صحبت کردیم برای 4 عضو فامیل شما میتونن درخواست بتین که در او پدر مادر برادرزاده خواهرزاده یا هر آن کسی که vulnerable باشه یعنی در افغانستان دیپندنت سر شما باشه یعنی شما او رو سپورت میکنین یا فرض کو vulnerable باشه دیسیبل باشه مشکلات داشته باشه یا فرض کو در ادارات حکومتی یا غیر حکومتی کار کرده باشه و او جانش در خطر است در افغانستان شما میتونین که برای زو در اینجا درخواست بتین ولی نگفتن نبانه که این پروسه تا تاریخ 24 فبروری می باشه صبح امروز 29 هسته صبح یک کیوینه میبره اون شما پاسپورت دارین حتما معلومات انگلیسیتون ماشاءالله بهتر هسته در وبسایت دیپارتمنت جستیس شما میتونین که برین در اوجا باز ما شریک هم میکنیم حتما صفحه فیسبوک ما رو لایک کردین افغان کونسل آف آیرلند یا در گروپ واتساپ ما که هست برادرها میفهمه فکر کنم خودت گفتی که در کور کستی دیگه دو باز شریک میکنیم دو دوستایی که سوال کردن سر از او با جوابات پس میمانه در کیوینه سیکشن که هر سوال داشته باشه به هر صورت شما میتونید که برای 4 عضو فامیل درخواست بتین در این امو اسنادی که در افغانستان هست کسی را که شما میخواین بیارین او را سرش امو داکومنت ها که هست یعنی پاسپورت تذکیره الکترونیک تذکیره این را باید سر وکیل تاپه شوه یا وکیل یا رید کراس و یا اگر کدام دوست یا رفیقتان یا کسی را شناخت دارین در یوین کار میکنه این را گفته این را باید سرشان تاپه کنین خب بهتری است یک 50 روپیه که در اوجا وکیل ها هست زیاد است در کابل در هر شهر افغانستان است 50 روپیه بتی او رو تاپه کنه برش یعنی هدف مزی است تاپه ازی که
پست شاید مشکل باشه اصلی پاسپورت اصلی خب میفهمی که دیجیتال یا شاید دوجه مشکلات داشته باشه ارسال کردن آسان نیست. به این اساس شما میتونید که امو اسناد اوریجینال ببرین برای وکیل، اسناد اوریجینال چیز کنین، فوتوکاپی کنین، کالر فوتوکاپی او را ببرین پیش وکیل تاپا کنین و باز براتون سکن کنه. این قدم اولش هست که تا که اوریجینال میرسه، به خاطر که خب تا 24 فوریه است اگر میخواین که درخواست بتین باز خب این شد. در یکی کدام شما پاسپورت دارین، پاسپورت امرای دیگه اسنادا فرض کو کلیرنس سرتیفیکیت تکس کلیرنس که است میتونی از وبسایت ریوینیو آنلاین مایگو.ای که است وبسایت میفهمی از طریق زوبرو تکس کلیرنس پرینت کو ایره بکار است. یا کدام اسنادای دیگه که است دیجا ایره همراه یک کاور لیتر یا استیتمنت لیتر جور کو برشان اوضاع افغانستان تشریح کو. اگر پست برات به وقت نمیرسه اورم برش تشریح کو، برشان بگوین که ما اصلی اسنادا را تانوز به دست ناوردیم، به زودترین فرصت که را به دست آوردم بر شما ارسال میکنم. ولی در افغانستان وضعیت این قسم است، لطفا همراه ما کمک کنید. ایرم در چیز بازی پاسپورت و کاور لیتر و تکس کلیرنس و ایرم میخواد که باش ایرم با شما وریفاید کنید. ایرم پیش یک وکیل برین دیجا و اصلی رو ببرین. اگر اصلی رو شما نمیخواین که پاسپورت خود کسی داد رای نمیکنه، پاسپورت رو ببرین کالر فوتوکاپی کنین که او را وریفای کنه. صحیح است؟ این رو برشان رای کنین. اگر کدام سوال دیگه داشته باشی و مفصل سر ازی بحث کردیم، تقریبا نیم ساعت بحث کردیم در زبان دری ما میدانیم. علیکم السلام ورور زبیولا پاکتین سب ستړی مشي. Janan.Afghan, yes please. You can ask your question. Can I apply for my family? 4 months I have some for refugee. Sure, you can. You have two options. I don't know which language do you prefer me to answer your question. You have two options. You can apply through family reunification. That's valid for 12 months. Don't forget that, 12 months only. And you can also apply for a family or your relatives under the Afghan admission program. That's going to be due until the 24th of February. Janan.Afghan, you can apply for your family. I don't know which city are you living right now. پښتو نو ورور Janan.Afghan په انګلیسي لیکل کول ځکه ما فکر کوم چې نو ته کولای شې چې خپل کورنۍ درخواستو کې ته دوه اپشن لري. نو تا ویل 4 میاشتې دلته کېږي، دا خو ډېره خوش خبري ده چې په 4 میاشتې کې درخواستونه اخیستي دي. خوشبخته یې او رب دې بختور کړي. ته کولای شې چې فیملی یونیفیکیشن کې درخواست وکړې، دغه د یاده ونوځي چې ته 12 میاشتې لري. صحیح ده؟ 12 میاشتې وروسته بیا فیملی یونیفیکیشن درته مشکل جوړوي. یعنې په 12 میاشتو کې باید ته خپلې کورنۍ ته واده دې کړی، خپلې کډې ته بچیان دي، مور و پلار دي، هر هغه څوک چې تا په کیس کې ورکړي، په دوسیه کې ورکړي. خو یو هند په درکم، یو دغه درکم که چېرته کورنۍ ورکړي هم نه اوسېږي، مشکل نه لري. که لومړی فورمې ډک کړي نه اوسېږي هم ته کولی شې چې درخواست خپلې کورنۍ ته وکړي. دا یو مسله ده فیملی یونیفیکیشن، دا 12 میاشتې پورې. یعنې که ته دغه افغان اډمیشن پروګرام اینډ وشي ته کولی شې چې ته ورته درخواست وکړي، خو 12 میاشتې وخت لري. دغه وخت نه چې تا اسناد اخیستي دي. زه نه پوهېږم تا وایي 4 میاشتې مخکې اسناد اخیستي. بله موضوع دا ده Janan.Afghan صاحب چې ته په افغان اډمیشن پروګرام کې 4 کورنۍ غړو ته درخواست کولی شي. 4 د کورنۍ غړي چې دي په دې کې هغه ویډیوګانې مې جوړې کړي دي. ما یوټیوب چینل ته لاړ شه، ډېر مفصلې خبرې مې کړي په پښتو کې په دري کې. پلار مور یعنې فیملی یونیفیکیشن کې خو ته خپلې کډې درخواست کولی شي. غواړې چې وراره ورېره تره ته دغه پورې کولی شي. یعنې هغه باید ته په اثبات ورسوي چې یو څه تا ورسره مالي مرسته کړې اوسېږي، یو څه هغه سټیټمنټ چې لري د ویسټ یونین، او هلته یې ژوند په خطر کې که هغه ورقه چې لري کار یې کړی حکومتي یا غیر حکومتي، نو ته کولی شي چې درخواست وکړي. ذبیح الله پاکتین صاحب څه حال دی؟ صحت دې ښه دی؟ قلاري ده، رب دې وکړي چې روغ او جوړ شي.
بس سلامونه کوه دوستانو باندې. پرون فکر کوم ناوخت راغلی وې، فاتحې د ناوخت راورسېدې، زما وللکارو بېل ته باز هلکان هم راغلي وو، نو موږ راووتو. فکر کوم که نه وې راغلی رښتیا فاتحې ته، ښه په د دوستانو خلک چې دغه ته لیمریک ته پروګرام ته تللی وې راغلی وې، والله بیا خو تکړه یې. او بالکل نه، مسجد ډېر ښه و. بس الله تعالی دې مونږ افغانانو باندې ورحمېږي، الله دې مونږ په اتفاق کړي تر څو وکولی شو چې یو مسجد دلته په لاره واچوو. خو زه خو یو څه شاته شوی یم، به پرېږده نور دوستان را مخکې شي، دغه څه معلوماتي معلومات به ورکوو. بس حکومت کې د IHP د افغان اډمیشن پروګرام خلاصېده تقریبا په حدود د پروګرام لا اعلان شوی نه و. موږ 2 هفتې مخکې موږ او تاسو معلومات خپلو افغانانو ته ورکړل، 14 باندې اعلان شو، موږ هغه 30 پورې معلومات ورکړل. نو دغه موږ او تاسو کولی شو په وړیا توګه. مخکې مې دوستانو ته ویل چې موږ زه خو کوم وکیل نه یم، خو بس خپله هله ځله کوم او حکومت نه کوم معاش هم نه اخلو، بس والنټیر لګیا یو. ذبیح الله پختین صاحب دوستانو د سلایګو نه راسره دی، که د سلایګو کې یاستئ نو زموږ د سلایګو د شورا د سلایګو ښار په استازیتوب هملته روح الله دراني صاحب سره هملته منډه تړله افغانانو ته کوي. علیکم السلام صدیق رورخ، بخیر راغلی. نو دوستانو تقریبا یو 15 دقیقې به نور هم پاتې شو، 2:30 پروګرام شروع کړی و، زما هم لومړی ځل و. بعض دوستان زنګونه وهل، خو فکر کوم زه پرې ډېر نه پوهېدم، او بل ځل به انشاءالله العزیز بیا سره پروګرام ښه پر مخ ویسو. کوم دوستان کولی شي لایف موږ سره راشي، بیا هغه کولی شي هغه خپل سوالونه دلته مطرح کړي. نو تاسې کولی شئ چې زموږ دغه افغان کونسل اف آیرلینډ صفحه چې ده د دې د لارې موږ سراسر آیرلینډ استازي دي، دا اوس ذبیح الله پختین صاحب دی، بعض نور دوستان دي، هر ښار کې دوستان شته دی، والنټیر د خپل زړه د اخلاصه افغانانو ته څه چې په خدمت کې هغه کولی شو چې تاسو ته موږ رایه کړو. او که چېرته جواب په وخت نشو درکولی نو انشاءالله ټول کارونه کوو، خپل وظیفې لري، مصروفیتونه لري، تجارتونه بزنسونه لري. نو که چېرته په وخت جواب نشو درکولی موږ سره ګزاره کوئ، انشاءالله په خپل وخت به سره دغه کوو. جانان ډاډ افغان I'm a teenager as well here my family have passport. وروره زه خو پوه نه شوم چې ته ټینیجر یې دلته، یعنې ستا د فاملي افغانستان کې ستا فاملي پاسپورټ لري که ته خپل هلته پاسپورټ لري؟ ذبیح الله پختین صاحب یو خبره مې درته کوله. سمه ده بس مسنجر کې راته پرېږده، مسنجر کې راته پرېږده. جانان ډاډ افغان صاحب تاسې ستاسو سوال همداسې پاتې نه شي، که سوال لرئ نو زه انشاءالله په 15 دقیقو کې دا پروګرام راټولوم او رب دې وکړي. پختین صاحب ما مخکې ساعت کې فکر کوم ته ناوخته راغلی، یو بله موضوع چې نا اعلان شوی یو معلوماتي دغه دی، ما چې کوم دلته د ډپارټمنټ اف هایر ایجوکیشن د لوړو زده کړو کوم وزارت چې دی دوی سره زه ناست وم، خبرې مې ورسره لرلې. نه هغه دوستان په افغانستان کې چې میشت دي دغه بیا سلایګو که دوستانو سره شریک کړه، دا کمیلان نه دی شوی، خو مطلب تر خپله حده به کوشش کوي. هغه دوستان چې په افغانستان کې دي او استادان دي، یعنی پی ایچ ډي یا ماستري کړي، حتما استادان دي تر پی ایچ ډي یا ماستري دي، دا اوس 2-3 استادان راغلي دي آیرلینډ ته، او دوی په ټرینټي او دې ځایونو کې ورته داخلي هم ورکړي دي، نه مطلب استازي کوي. نو دوی سره یو څه مرسته کولی شي. که ته بیا تاسې بیا څوک پېژنئ په خواوشا کې افغانستان کې، نو بیا هغه د ډپارټمنټ هایر ایجوکیشن په ګوګل کې سرچ کړه، د هغه ایمیل راوباسه، هغه دوست استاد سره رابطه وکړه، ورته ټول اسناد یې PDF کړه او یو کور لیټر هم ورسره واچوه چې زه دومره وخت مې استازي کړې ده او ژوند مې خطر کې دی، مشکلات دي، ماشوم نشته دی، اقتصادي او غیر اقتصادي کوم سیاسي مشکلات چې دغه، نو دغه ورته بیا ډپارټمنټ هایر ایجوکیشن ته هغه ایمیل دغه نه را پیدا کړه، ما د قاري سره هم شریک کړی و، نو هغې ته دې ورلیږي. باقي دغه معلومات مونږ معلومات ورکولی شي دوستان سره، نور قسمت ازمایي د هغې د کار دی، خو دغه یو نا اعلان شوې یو پروسه ده. نو دا دغه وکړه، دا کار وکړه، رابطه ورسره وکړه، ټول اسناد هم PDF کوي
او یو کور لیټر هم ورسره واچوه چې دغه مشکلات مې حتما خو لږ یو فکر کوم یو څه په انګریزي باید پوه م شي دغه یم یو دغه ټاکلی دی ځکه اوس دا کوم استادان چې راغلي دی په ټرینټي کې ورته داخله ورکړې استادي به کوي پروفیسران شوي دي نو دغه یو دغه وزیر سره ما دغه کوي چې موږ افغانان ته دغه یو بله موضوع د محصلۍ د تر دوستانو ته مې ویل چې مستقیما د دغه سره دغه وکړي بس چې فول انګلیش ته بیا خو ټول اسناد دغه کې پی ډي اف کې او کور لیټر دی ورسره واچئ او ډپارټمنټ اف هایر ایجوکیشن په ګوګل کې سرچ کړه د دې ایمیل زه به کوشش وکړم همدې کې ګوره یو بل هینټ درکړم د ډپارټمنټ اف هایر ایجوکیشن کوم منسټر چې دی صحیح ده هغې منسټر دغه نوم یې سرچ کړه په دغه کې مانه دی یاد وته همدا اوس هغه د هغې ایمیل راوباسه ټیډین زیاتره ټیډین دي که نه نوم یې شو څه شی نومېږي خو د هغې نوم سرچ کړه د هغې ایمیل راوباسه او هغې ته مستقیم ایمیل هم کړي دغه دې ورته ایمیل کړي نو باقي رب مهربانه دی دا به دغه سره د مغه ایمیل ته باید ورولېږي نو ایمیلونه دي د ډپارټمنټ هایر ایجوکیشن خپل دغه د ایمیل دی سایمن شی نومېږي ما اوس نوم یې رانهیر شو هغه وزیر چې دی د ځوان هلکی غوندې دی دا تقریبا 3 هفتې مخکې به موږ ملاقات کې ورسره دغه شو ویل چې دغسې استادانو ته موږ یو سکیم یو پروسه لرو خو لکه اعلانه یې نه دا بعضې کارونه ته پوهېږي چې بیا پالیسي دی که نه دې د خپل عایشان هم په ځان نه دا کوي چې دلته اوس 500 ته قبولوي او 600 ته بله موضوع دا ذبیح الله جانو چې دا 500 تعداد داسې ډېر منطقي نه دی مطلب دا یو سترګو کې شګې افغانان دغه ته اچئ عایشانو ته چې سبا هم راجګ نه شي دا تعداد لوړېدلی هم شي ځکه دا به لوړېږي دا 500 دی وایي خو دا به لوړېږي ځکه چې حالات د افغانستان داسې دي یعنی انشاءالله ولزي زه خوشبینه یم ستاسو خلکو سره چې زه به رابطه کړم دا تعداد به لوړ شي خو یو خبره بله ده چې دغه دی ده ډېر چاڼ به مو کړي ښه د اسنادونه چا سره نه هغه به جانان ډاډ افغان صاحب ستا په سوال باندې خو زه به دلته وګورم چې ستا سوال څه شی و صحیح ده خو بس ته دغه وکړه که نه ته په ډبلن کې اوسېږي جانان ډاډ افغانه دلته ادارات دي لکه کراس کیر شو صحیح ده او سیلز انفارمیشن دی آیریش ریفیوجي کونسل او میګرنټ کونسل اف آیرلینډ دغه څلور ادارات چې دوی سره یو سره رابطه وکړه دلته ما ته میسیج پرېږده زه به درته د اورسلا زه پېژنم په کراس کیر کې او د آیریش ریفیوجي کونسل کې حانا پېژنم دغوی کولی شي چې چاته دوی هم تا ته درخواست وکړي خو که چېرته اقتصادي وضعیت د ښې زه د دوستانو ته ووایم بیا که وکیل ونیسي او 100 یو روپۍ ورنه واخلي پخپله یې پیدا کړه د ما کوم ځل نیم ځل به څوک چاته معرفي کړي بیا هغه ډېر ښه نه راځي بعضې وخت کې بیا جواب نه ورکوي بیا زه پکې دغه کېږم دخیلېږم خپله یو وکیل پیدا کړه که اقتصادي وضعیت دې ښي او 100-200 روپۍ ورکړه اپلای به درته وکړي دوه خبرې دي درته مې وویلې جواب مې درکړه قربان دې شم تا وویل چې درخواست کوم نو یو خو فیملی ریونیفیکیشن دی هغه کولی شي او بل دغه افغان اډمیشن پروګرام کې هم کولی شي ته کورنۍ ته درخواست وکړي خو افغان اډمیشن پروګرام کې به څلور د کورنۍ غړو ته کولی شي او فیملی ریونیفیکیشن کې هر هغه څوک چې تا په هغه دغه کې ورکړي فورمه کې لومړی چې راغلی وي په فورمه کې لیکلي مور پلار ورونه خویندې دا به ټول په هغې کې راځي نو ته یا وکیل پیدا کړه دا وکیل په دې خاطر مې ورته وویل که چېرته ته د آیریش ریفیوجي کونسل یا امیګرنټ کونسل اف آیرلینډ د لارې دا کار وکړي نو هغه خو بیا والنټیر خلک دي والنټیر نه دي مطلب هغه دغه خو لیست بیا ډېر اوږد دي ځکه دا کار په والنټیر توګه دا ته کوي هغه خو خپل ماشونه خوالي خو مطلب مې دا و چې تا نه پیسې نه اخلي د دې اپلیکیشن پیسې تا نه اخلي نو دا معلومات نه لري چې اوس دلته کرسمس دی رخصتیانې دي جنوري ده بیا به هغه خپل لیست ته ګوري نو که چېرته اقتصادي وضعیت دې ښیي نو زما دا نظر دی چې ته وکولی شي دغه وکړي دا یو وکیل ونیسه او هغې ته خپل دغه شریک او باید درخواست وکړي دوه اپشن لري فیملی ریونیفیکیشن او یا هم افغان اډمیشن پروګرام زما مشوره دا ده که چېرته باید زه نه پوهېږم تا سوال ولیکه څومره وخت کېږي ستا چې راغلی دلته او اسناد خو دې اغوستي که نه تا وایي چې پاسپورټ لرم فیملي پاسپورټ لري نو ته کولی شي دوه دغه لري اپشن لري که اسناد لري که نه افغان اډمیشن پروګرام او بل ورسره دغه دی ده فیملی ریونیفیکیشن خو بیا که چېرته د اسناد لري فیملی ریونیفیکیشن کې ته که 12 میاشتې نه وي شوي
نو ته بیا داسې وکړه چې فیملی ریونیفیکیشن کې د مور پلار دا خلک ورکه او دغه څلور نفره چې دي دا بیا وراره ورېره او دغه کسان یا مثلا کوم فیملی ریونیفیکیشن کې چې نه راوړي درته ځکه فیملی ریونیفیکیشن کې زیاتره وخت دوی په خپل کډې ته خو ټینیجر یې ستا به لکه ورونه خویندې مور او پلار باندې به ډېر تاکید کوي تره په دې کې به نه راځي ډېر زیات ریفیوز کوي دی یا مثلا ماما په دې کې نه راځي یا تره زوی په دې کې نه راځي خو د افغان اډمیشن پروګرام کې بیا ته کولی شي چې ته تره ماما تره زوی ماما زوی دا کسانو ته هم درخواست ورکړي خو باید ته په اثبات ورسوي چې تا ورسره څه مالي مرسته کړې اوسېږي او ته د هغوی مسؤلیت په غاړه لري نو دوستانو د ماښام مونځ وخت را نږدې دی او مازدیګر هم نه دی کړی خوشحاله شوم د ساعت نه تیر شو نو انشاءالله چې بل وخت بیا سره دغه وکړو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او چینل دلته چې دی دا لایک کړئ تر څو فالو مې کړئ تر څو زه وکولی شم چې زما ویډیوګانې چې راځي دغه د پی ایچ ډي په اړه باندې چې ما کوم ذبیح الله پختون صاحب ته معلومات ورکړل دې په اړه به ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شي دلته ایمیل اډرس په هغه باندې واچو بیا اوکې نو تا چې یو کال نه ډېر تېر شوی تا فیملی ریونیفیکیشن ته اپلای نه کړي زر تر زره به فیملی ریونیفیکیشن کې وکیل سره خبرې که قربان دي شم 12 میاشتې تېرې شي بیا ته مشکل جوړېږي جانان ډاډ افغان صاحب ښه نو کال چې د کېږي مطلب نو کال چې خو 12 میاشتې راځي خو بیا هم دغه وکړه وکیل سره خبرې وکړه تا باید په کال کې دننه دا کار کړی وی خو اوس مشکل نه لري ذبیح الله پختون صاحب د الله په امان ښه ورځو لري او سلامونه کوه دوستانو ته انشاءالله سره به خبرې کوو ځای نو دوستانو په الله مو سپارم خوشحاله شوم چې خبرې مې دا به کوم ځای نه بندېږي او زه خو په دې نه پوهېږم نو انشاءالله تر بیا مو په الله سپارم بیا به سره خبرې کوو